د منډو د لوبو په نړۍ کې 1954 اپریل میاشتې کې یو ډېر عجیبه واقعه پیش راغله. داسې واقعه چې هغه به د منډو د نړۍ راتلونکی ټول بدل کړي. د کال 1954 د اپریل میاشتې نه مخکې یو عام باور و، یو نړیوال باور و، او ډېرو زیاتو خلکو تر 9 کالو پورې دا باور لپاره کوشش کړې وه، بار بار خو بیا هم هغوی ناکام راغلي وو. او هغه باور دا و چې هیڅ سړی هم په 4 منټو کې 1 میل منډه نشي وهلی، ولې چې د انساني فزیکي پلو د دې وړ نه لري، او هغه نشي کولی چې د 4 منټو نه کم وخت کې 1 میل فاصله په منډه باندې وباسي. او خلکو په دې باندې دومره باور درلوده چې ساینسدانانو هغې باندې تحقیق کړی و. خلکو هغې باندې کتابونه لیکلي وو چې څنګه انساني بدن د دې شي صلاحیت نه لري چې هغه دومره مشکله کار سرته ورسوي. تر 9 کالو پورې دا ریکارډ چا مات نه کړ. همدارنګه نور انسانان هم دي، هر کله چې هغوی ته په ژوند کې کوم مشکل پیښ شي نو هغوی لکه نورو ټولو خلکو غوندې دا فکر کوي چې دا خو یاره زما قسمت ده، دا خو زما تل لاره ده او همیشه به هم داسې لاره وي. نو دې لپاره تاسو وګورئ چې هغوی په خپل ژوند کې څنګه د بهتري راوستلو او د فرق راوستلو امکان ترلاسه ورکوي. خو خیر په دې وخت کې یو پیښه وشوله. خویندو ورونو، راجسټر بینر میدان ته راغی. I felt so full of running, but I should have had to pay for it later. Instead, I was now going into the lead. Chataway led round the next bend, and then I pounced past him, back straight, 300 yards from the finish. I had a moment. Those last few seconds seemed never enough. The faint line of the finishing tape stood ahead as I gave him a peace after the strike. I leapt the tape like a man taking his last spring to help save himself from the chasm that threatened to engulf me. My effort was over. I collapsed almost unconscious with an arm on either side of me. It was only then that the real pain overtook me. I knew I had done it before I even felt it. راجسټر بینر دا ریکارډ مات کړ. ته به وایې چې فضله په دې کې څه مهمه خبره ده؟ مهمه خبره دا ده چې هغې ورځې نه نیولې تر نن ورځې پورې 100,000 خلکو نه زیاتو خلکو دا ریکارډ مات کړی، په شمول د عالي ښوونځي شاګردانو. څه بدل شول یار؟ 100,000 خلک څه بدل شول؟ بدل دا شول چې د ټولو خلکو ځان ته دا وویلي چې یاره دا کار مخکې شوی، دې لپاره زه هم کولی شم. نو دې خلکو به ځان سره دا خبره کوله دا مخکې نه ترسره شوی ده، دا امکان لري او دا بل چا کړی ده. نو دا یو نوی باور د خلکو په ذهن کې کېناستو د دې هدف په اړه، او هغوی دا ویلې چې دا هدف ترلاسه کېدلی شي. او دا 100,000 خلک په دې باور باندې راووتل چې دا کار مخکې نه بل چا کړی ده او دا کار امکان لري. دې لپاره د هغوی سره د سیالي کولو لپاره میدان ته راووتل او هغوی په دې کې کامیابه شول. خو موږ انساني طریقه باندې محدوده یو، خو فکري خنډونه ټول د دې په څېر باندې دي. ته چې په ژوند کې هر څه وغواړې هغه ته ترلاسه کولی شي، د هر څه هڅه وکړې په ژوند کې هغه ترلاسه کولی شي. زه په دې باندې ډاډه یم چې تاسو په ژوند کې داسې یو سړی پیژنئ چې هغې په خپل ژوند کې هدف درلوده، یو خوب یې درلوده، یو ارمان یې درلوده، او بیا هغې ارمان باندې کار وکړ او هغه شی ترلاسه کړ. نو بیا زه وایم چې تاسو هم په خپل زړه کې پوهیږئ که بل چا کړي دي تاسو یې هم کولی شئ.